زه یو عالم سره یو مجلس کې ناست وم، سپین ږیری عالم و، ډېر پرهیزګار الله والا سړی و. نو خبرې اترې روانې، هغه د یو کس دپاره سفارش کړی و د یوې رشتې. هغه سړی بیا ډېر ظالم وختو او هغه رشته ډېره ناکامه شوه. نو ما هغه عالم ته ویم شیخ صاحب ما داسې اورېدلي چې دا خبره تاسو دله کړې وه دا سفارش، وی ما وله کړې. نو ما شیخ صاحب تاسو وی ما دې ښه پېژندو چې دا سړی کمزوری دی او نه مې کوله خبره داسې په اسان. وی دې ورځ ما ته راغی، ما ته وی چې رب ذوالجلال درته یادوم چې دا کار وکړه. وی چې ما ته وی چې رب ذوالجلال درته یادوم، وی بس زما یعنې څه ناشنا کیفیت په ما راغی چې قیامت پر ورځ الله ما ته ووایي چې دومره غټ نوم یې راته زما واغېستو. نو دا مؤمن ته چې د الله نوم واغېستی شي که نه، نو دومره قدر د الله د نوم کوي، دومره قدر چې بس خبره به ځي ختمه کړي. بس صحیح دی، یو مسلمان دی دروغ د هغه نه دي تجربه شوي، یعنې دروغجن په دروغو مشهور نه دی، په دوکو مشهور نه دی. مسلمان دی، مؤمن دی، او هغه ووایي په الله مې دې قسم، بس دی که نه خبره ختمه شوه. نه ګواهان راوله او ته بل قسم وخوره او ته لس وخوره، قرآن راواله او لاس پې کېږده او اودس وکړه. دې خبرو ته څه ضرورت دی چې تا ته دا ووایي چې په الله مې دې قسمي، بس خبره پوره شو. نو اصل دوکې آدم او حوا علیهم السلام له په څه ورکړه چې د الله په نوم ورته قسم وخوړو چې زه ستاسو خیرخوا یم. وایي چې خیرخوا دی او قسم یې وخوړو او ونې ته ورنږدې شو. الله وی فدلاهما بغرور، بس راکوزي کړل دواړه په دوکې سره، دواړو له دوکه ورکړه. فلما ذاق الشجره، نو هر کله چې وسکله هغه دواړو هغه ونه، بدت لهما سوآتهما، ښکاره شو دواړو ته عورتونه د هغوی. رب العالمین د هغوی د عورتونه پټ کړي وو، خو چې دوی څنګه دې ونې ته ورنږدې شو که نه، نو هغه عورتونه څه شو؟ هغه ښکاره شو.